په دې وروستیو کې په هېواد دننه او بهر آسیایي هېوادونو کې د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د اوسنیو 19 کلنو لوبغاړو له څېرې یې عمر ډېر حیرانوونکی او د تعجب وړ ګرځېدلی دی. دغه لوبغاړي چې ظاهراً له عمره ډېر او حتی تر 25-30 کلنۍ ښکاري، د 19 کلنو لوبغاړو د ټولیز عمر او لوبډلې ته د انتخاب په اړه یې شکونه او اندېښنې راپورته کړي. که څه هم ایسیا څه موده وړاندې په دې تړاو د اوسنۍ 19 کلنې لوبډلې له مشر روزونکي رئیس احمدزي سره په مرکه کې اړوندې پوښتنې او اندېښنې مطرح کړې وې او د نوموړي ځواب دا و چې د زیږېدو اسنادو او پاسپورټ کې د لیکلي عمر په اړه دوی څه نشي ویلی او نه یې رد کولی شي، خو د اوپن ټرایل په نوم د لوبغاړو د ازموینې او انتخاب سیسټم سره موافق نه دی او باید پر بدیل څه کار وشي. څه چې ډاکومنټس وایي، څه چې هغه وایي، هغه حساب باندې درته را مخامخ کوي. هغه که د مکتب لیول باندې، هغه که د ډیټ اف برث، هغه که د پاسپورټ، هغه که د تذکیره، نو هغه ډاکومنټ چې څه وایي، نو په دغې کې مونږ شخصا مونږ روزونکي څه نشو کولی، څه چې هغه د کرکټ بورډ ریکوایرمنټ دی په هغې مطابق باندې دغه لوبډله ورته منتخب کیږي. نو ښاغلي احمدزي ویلي هغه لوبغاړي چې 19 کلنې لوبډلې ته راوړل کیږي د اوپن ټرایل پر ځای باید د لوبو په بیکګراونډ او ریکارډونو تمرکز وشي. هر لوبغاړي باید اکاډمي او کلب لیول کرکټ کړی وي، نورې لوبې او تمرینات یې کړي وي، ښه فټنس ولري او دا یې باید د پروفایل په شکل کرکټ بورډ ته وړاندې شي یا ورسره له وړاندې موجود وي. د اوپن ټرایل که وګوري، دغې سره زه خپله هم موافق نه یم د اوپن ټرایل لپاره. که 19 کلونو لوبډلې ته یو څوک راځي، کم از کم د باید یو کلب لیول کړی، د باید یو ځای کې یو اکاډمي کرکټ یې کړی، د باید داسې یو ځای کې یو څه کړي چې میچونه یې کړي، پریکټس یې کړي، یو هغه میچز پریکټس دوی باید زیات کړي. اوپن ټرایل کې داسې چې یو سړی به ډېر لرې ځای نه به راغلی، باقاعده هغه ته به د فیلډینګ سهولت به ورته نه وي، صحیح ده، ښه بالر به وي، ښه بیټسمین به وي، خو فټنس به یې برابر نه وي، یا به نور څه مشکلات به سره لري. نو دغه باید داسې یو سلیکشن نه راسي چې یو څه نه څه ریکارډ دوی باید شاته ولري، یو څه نه څه باید ولري، هغې مطابق باندې دغه لوبډله د اوپن ټرایل زه خلاف یم. البته په ورته وخت له بنګلادیش سره د افغان 19 کلنې لوبډلې د ورځنۍ لوبلړۍ پر مهال یو ځل بیا د افغان لوبغاړو عمر په ټولنیزو او حتی سیمه ییزو ډلهییزو رسنیو کې د بحث وړ موضوع ګرځېدلې او د عقدې له مخې ډېره هوا ورکړل شوې ده. خو له دې ټولو سره اوسنۍ 19 کلنه افغان لوبډله د نورو کلونو د لوبډلو په پرتله واقعي شاته پاتې ده. لوبغاړو یې تر اوسه په ټولو ترسره کړیو لوبو کې کومه خاصه وړتیا او استعداد نه دی ښکاره کړی. ځینې وخت که لوبغاړي د ډېر عمر وي، خو بیا یې هم په استعداد حساب کیدلی شي، خو دا ځل د لوبډلې د نه پام وړ کارکردګۍ ته په کتو یې د عمر مسله هم جدي شوې ده. بل لور په کم عمره لوبډله کې د ډېر عمر لوبغاړي په اوږد مهال کې د یو هېواد د کرکټ لپاره ګټه نشي رسولی او ډېر ژر د تقاعد عمر ته رسیږي، یا داسې عمر ته چې د ځوانو لوبغاړو په څېر له انرژۍ او جذبې ډکه لوبه نشي کولی. نو په داسې لوبغاړو پانګونه تر ډېره ضایع کیږي او د دې لامل کیږي چې د هر عمر په کټګورۍ کې د لوبډلو لپاره د ښو لوبغاړو انتخاب او پیدا کیدل یو څه ستونزمن شي. په همدې حال کې نړیوال کرکټ ته د انتخاب او لارې پیدا کولو لپاره د خپل اصلي عمر ډېر کمول نه یوازې په افغانستان کې محدوده مسله ده، بلکې په ټولو آسیایي هیوادونو کې مطرح ده. حتی شاهد افریدي چې ویل کیږي په 14 کلنۍ کې د خپل لوبیز ژوند لومړنۍ سلیزه جوړه کړې، نوموړي اقرار کړی چې کرکټ ته په راتګ سره یې خپل عمر ډېر کم کړی و. نو نړیوال کرکټ ته له خپل اصلي عمر سره راتګ په ډېرو لوبغاړو کې کمه استثنا لري او په ځانګړې توګه د آسیایي هیوادونو لوبډلو کې د هر لوبغاړي لوبیز او اصلي عمر ثابتول ډېر ګران دي.